د ولس ټي وي یوټیوب چینل او ولس غږ راډیو زاړه او نوو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا دی یو ځل بیا د ډاکټر انجینر سید فضل الرحمن صاحب پاچا د زاړه یادونو خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم. قدرمن دوستانو، په دې خپرونه کې به تاسو ته موږ یو شعر او ورپسې به د افغانستان یو تکړه هنرمند مرحوم حضرت باز استاد خواږه سندره په نشر کوه خیال وکړي او صبره سندره به هم درته په نشر رسو. قدرمن دوستانو، خدای دې وکړي چې موږ سره دې خپرونه تر پایه ملتیا وکړي. زموږ د یوټیوب چینل او په فیسبوک کې دغه خپرونه دړېدونه په نشر رسوئ، شیر کوئ او لایک ورته ورکوئ او یوټیوب چینل ته هم لایک او شیر او بیل آیکن ته ګوته وروړئ. قدرمن دوستانو، خدای دې وکړي ملتیا وکړئ او موږ دې خپرونې فن او لحظه واخلئ او موږ سره اوس به تاسې موږ رابولو لومړی یو شعر ته او بیا به تاسې رابولو د حضرت باز استاد یوې خوږې سندرې ته. قدرمنو درنو عزتمندو د ولس ټي وي د یوټیوب چینل اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د یو ځل بیا د ډاکټر انجینر صاحب فضل الرحمن صاحب پاچا ستاسو په درانه خدمت کې د یو نوي شعر سره حاضر شوی یم. خدای دې وکړي چې موږ سره د دې شعر تر اورېدو تر پایه ملتیا وکړي. قدرمن دوستانو، د شعر عنوان دی د ظلمت ورځې خورې دي. نامعلومه انتها ده د ظلمت ورځې خورې دي، د وطن په هره خوا مې د سرو وینو فوارې دي. نامعلومه انتها ده ورور د ورور سره دښمن دی، په هر ګور کې واویلا ده هره ورځ کفن دفن دی. بس اهونه د زبېرګي د یتیم چغې سورې دي، د وطن په هره خوا مې د سرو وینو فوارې دي. نامعلومه انتها ده ظلمت ورځې خورې دي، د وطن په هره خوا مې د سرو وینو فوارې دي. د وحشت دور شروع دی، د احساس نغې وتلي، د غیرت په خاوندانو د وجود د خاورو سلي. بې غیرته ته شو پاتې خدایه تا ته موسرې دي، د وطن په هره خوا مې د سرو وینو فوارې دي. نامعلومه انتها ده د ظلمت ورځې خورې دي، د وطن په هره خوا مې د سرو وینو فوارې دي. په سوونو واکداران شو، هر یو ځان ته وایي چې ځان یم، افغانیت کې خو افغان یم، باغیرته قهرمان یم. د اخبار پورې تړلي کمربند به مرکې دي، د وطن په هره خوا مې د سرو وینو فوارې دي. نامعلومه انتها ده د ظلمت ورځې خورې دي، د وطن په هره خوا مې د سرو وینو فوارې دي. په سوونو واکداران شو، هر یو ځان ته وایي چې ځان یم، افغانیت کې خو افغان یم، باغیرته قهرمان یم. د اخبار پورې تړلي کمربند مو مرکې دي، د وطن په هره خوا مې د سرو وینو فوارې دي. د عمل میدان ته نه ځو، اسرائیل توره په لاس دی، خو پوهېږو خو مجبور یو، پټ په زړه کې مو احساس دی. مونږ یې نه کوو په خپله، د اغیارو دسیسې دي، د وطن په هره خوا مې د سرو وینو فوارې دي. نامعلومه انتها ده د ظلمت ورځې خورې دي، د وطن په هره خوا مې د سرو وینو فوارې دي. مونږ بتان د کلیسایو په دامګیر د اسارت یو، مونږ تعمیل کوو د حکم منتظر د اجازت یو. مونږ بتان د کلیسایو په دامګیر د اسارت یو، مونږ تعمیل کوو د حکم منتظر د اجازت یو. د ډالرو نه مخوار یو، مونږ پخې کړې وادي دي، د وطن په هره خوا مې د سرو وینو فوارې دي. مونږ د لرې تماشګیر یو، په اخبار مو ګزاره ده، دا خو خپلو کې جنګېږي، زمونږ څه وسه چاره ده. مونږ د لرې تماشګیر یو، په اخبار مو ګزاره ده، دا خو خپلو کې جنګېږي، زمونږ څه وسه چاره ده. او ځان په هر سره شیرین دی، هلته سرې د اور لمبې دي، د وطن په هره خوا مې د سرو وینو فوارې دي. نامعلومه انتها ده د ظلمت ورځې خورې دي، د وطن په هره خوا مې د سرو وینو فوارې دي. هلته دلته شوراګانې بس د دریم قوت خبرې، بس په خیال د شیخ چدي د باچایي او سندرې. د تخریب بازار دی ګرم، زمونږ ګرمې ورځې شپې دي، د وطن په هره خوا مې د سرو وینو فوارې دي.
لویه خدایه لویه خدایه زمونږ داسې واکداران شو د بارودو په لخړو لوبلپه افغانستان شو لویه خدایه لویه خدایه زمونږ داسې واکداران شو د بارودو په لخړو لوبلپه افغانستان شو څه به وایو موږ په دې څه د چا نه موږ ګیلې دي د وطن پارخوا مې د سرو وینو په وارې دي نامعلومه انتها ده د ظلمت ورځې خورې دي د وطن پارخوا مې د سرو وینو په وارې دي د تنکو ځوانانو هیلې د هجرت په دې دیار کې وچې شونډې در په در د جوړښت په انتظار کې زاړه مړه ځوانان زاړه شو آینده نسل خیرې دي د وطن پارخوا مې د سرو وینو په وارې دي نامعلومه انتها ده د ظلمت ورځې خورې دي د وطن پارخوا مې د سرو وینو په وارې دي د نازو حیا لوټیږي د ملالې حیا لاړه سره لاسونه سترګې تورې د خیرات کچکول په غاړه چې غیرت یې لیلامیږي ترېنه ډکې پلازې دي د وطن پارخوا مې د سرو وینو په وارې دي نامعلومه انتها ده د ظلمت ورځې خورې دي د وطن پارخوا مې د سرو وینو په وارې دي چاته وایي ای سیاره څوک دې اوري دا خبرې چا پیرچل د دې دنیا نه راشه ګرځه لرې لرې چاته وایي ای سیاره څوک دې اوري دا خبرې چا پیرچل د دې دنیا نه راشه ګرځه لرې لرې هلته او دلته پیغورونه که دا ټوکې مخسرې دي د وطن پارخوا مې د سرو وینو په وارې دي نامعلومه انتها ده د ظلمت ورځې خورې دي د وطن پارخوا مې د سرو وینو په وارې دي قدرمنو د ولس ټي وي د یوټیوب چینل اوریدونکو او لیدونکو دا یو ګډوډ شعر چې تاسو په لاله خدمت کې حاضر کو خدای دې چې تاسو موږ سره تر پای اوریدلې وي قدرمن دوستانو الله تعالی وکړي چې زموږ په ګران هېواد کې سوله امنیت او جوړښت راشي چې بیا تاسو ته یو بل شعر سره حاضرېږم هغه ته ماته اجازه غواړم لوی الله مو مل شي او جب می علم کرسینه و غربتون پریده دلتا قدم کی دا جلی دلتا قدم خردی جب می علم کرسینه و غربتون پریده او دلتا قدم کی دا جلی دلتا قدم کی دا قدم کی د جلی ته د خدای د پاره څنګه تا ته مې راوړي د میوند د بازار مخامخ ما یریږه ته د پلاره روی د خدای وګوره دواړه لاس په تندي کې دلته قدم کی د جلی دلته قدم کی ده بدم لاسونه یارتا د پاره پاس سوال کوا طرف لچې د خلاصم د خلاص هر ورځ د شتا په سطلي ما سره اوس باس سینه زما چمن د دنیا غمونه پرېږده که نه دلته قدم کېږده دنیا غمونه پرېږده دلته قدم دلته قدم کېږده بدم لاسونه یارتا د پاره پاس سوال کوا طرف لچې د خلاصم د خلاص هر ورځ د شتا په سطلي ما سره اوس باس
سینه زما چمن ده د دنیا غمونه پرېږده نجلۍ دلته قدم کېږده دنیا غمونه پرېږده دلته قدم کېږده نجلۍ دلته قدم کېږده جبې حلال کړه سینې وخوره بطن پرېږده دلته قدم کېږده نجلۍ دلته قدم کېږده قدم را واخله دا زما په غېږ کې کېږده دلته قدم کېږده نجلۍ دلته قدم کېږده او سینه د ستا چمن ده نو خاطر د عاشق ګران دي تا په ځان خبر نه یي چا پیره غمازان دي رنګ لګي وګوره چې په څه شان لا خزان دي راشه محبوبي دا وطن را سره پرېږده دلته قدم کېږده او چرګ مې حلال کړه سینې وکړه بطن پرېږده دلته قدم کېږده نجلۍ دلته قدم کېږده یو قدم را واخله دا زما په غېږ کې کېږده دلته قدم کېږده نجلۍ وله پرې بدن وطن در سره واورځم عیاره زه په بلۍ ناسته یم ستا په انتظاره ټوله ورځ مې تېره کړله تاله تر سهاره رشاد ورځ بازه دا ګیلې نندرې دې پرېږده قدم کېږده او چک مې حلال کړله سینې وکړه بطن پرېږده دلته قدم کېږده نجلۍ دلته قدم کېږده دلته قدم کېږده نجلۍ دلته د ولس ټي وي د یوټیوب چینل درنو لیدونکو اورېدونکو او د ولس غږ راډیو زاړه اورېدونکو زموږ دوستان دا چې زموږ د خپرونې د پای شیبې دي او نور نشو کولی تاسو سره په دې خپرونه کې پاتې شو نو تاسو نه مو هیله ده چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کوئ بل آیکن ته ګوته ولوئ او زموږ دغه خپرونه زاړه یادونه چې په فیسبوک کې هم نشر رسیږي او په فیسبوک کې هم لایک او شیر کوئ دوستانو ځکه چې ستاسې لایک او شیر موږ ته ډاډ راکوي چې موږ نورې خپرونې هم جوړې کړو نو کوشش کوو چې موږ اسلامي خپرونې دې پسې سباون خپرونه ده داستان خپرونه او دې سره نور تر څنګه ډاکټر انساني ژوند او نور داسې خپرونې کوشش کوو چې وخیالي وکړو تاسو ته به ترتیبوو او د یوټیوب چینل له لارې به یې په نشر رسوو حدود دوستانو دا چې موږ د ولس د فلاح او بهبود دپاره او ولس د بیدارۍ او ولس ته د ډاډ ورکولو په خاطر باندې دغه خپرونې جوړو تاسې موږ سره د دې خپرونو تر پایه ملتیاګانې کوئ دوستانو او زمونږ یوټیوب چینل بیا دنه خواهش کوو چې یوټیوب چینل او په فیسبوک کې زمونږ دغه خپرونه لایک او شیر کوئ او یوټیوب کې هم زمونږ سبسکرایب او آیکن ته ګوته وروړئ دوستانو ستاسې نه مو ډېره مننه چې زمونږ دغه خپرونه اورئ په دې لنډ تنګ او په داسې اساسو شرایطو کې بیا هم انشاءالله د زړو همکارانو سره به تاسو ته موږ بیا مخاطب کېږو دا چې زمونږ زاړه همکاران به تاسو ته انشاءالله ښې ښې خپرونې ترتیبوي د ساحې نه به یې راوړو او تاسو ته به د یوټیوب چینل له لارې په نشر رسوو چې زمونږ ولس کې بیداري او رامنځته شي نو قدر دوستانو اوس د نظر ډاکټر انجینر صاحب فضل رحمن صاحب پاچا اجازت غواړم لوی او بخونکي خدای مو مل شه په مخامخه